تېره شپه د ملي تلویزیون په انګړ کې د زمري میاشتې څلېرویشتمې په مناسبت ځانګړې مشاعره ترسره شوه چې د هېواد مشهورو شاعرانو او ترنم ویونکو پکې برخه اخیستې وه. د دې خاورې هر حاصل بچی خوشحال دی، ایښی د مومنې خاورې خاص په تندې د حریت خال دی. د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس د ازادۍ په ترلاسه کولو کې د لیکوالانو او شاعرانو مبارزه چې په خپلو لیکنو کې د مجاهدینو سرښندنې بدرګه او منعکسول یې وستایلې. تاسې هغه څوک یاست الحمدلله چې د مجاهدینو ترڅنګ هغوی خپل نظامي عملیات پیل کول، د هغوی نظامي عملیاتو جریان درلود، خو تاسې وژه په وژه د هغوی هغه قهرمانۍ او د هغوی سرښندنې په خپلو لیکلو کې، په خپلو شعرونو کې، په خپلو خنجرو باندې بدرګه کولې. د شعر او ترنم په برخه کې راغلو لیکوالانو، شاعرانو او ترنم ویونکو د زمري میاشتې څلېرویشتمې له امریکایي اشغال څخه د ازادۍ اخیستو په تړاو بېلابېل شعرونه زمزمه کړل. شهیدا پاکو وینو دی راوړی نوی رنګ دی، اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی. رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی، د افغانستان دی، د افغانستان. هیره دې نه وي چې په یاده مشاعره کې د هېواد د مشهورو شاعرانو، ترنم ویونکو، عامو خلکو او د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د اطلاعات او کلتور وزیر هم ګډون کړی و.